که یو سړی 33,600 افغانۍ نغدي ولري، قرضې مرضې نه وي ورباندې، یا په کور کې داسې سامانالات ولري چې د هغې قیمت 33,600 افغانیو ته رسیږي او هغه د ده د حاجت اصلیه څخه زیات وي، د ده چې د ژوند کوم ضروریات دي له دې نه زیات وي، نو په دې سړي باندې او د ده په وړو بچیانو باندې سرسایه دا واجبه ده چې له خپل ځان نه او د خپلو وړو ماشومو بچیانو څخه به د سرسایه ادا کوي. هغه لوښي چې په دې بسته کال کې دې ته کوم ضرورت نه پیښیږي دا د حاجت اصلیه نه اضافه دي، دا بیا هغه 33,600 افغانۍ چې کوم نصاب مونږ یاد کړه دې ته بیا قیمت ور جمع کیږي. نو که 33,600 افغانۍ قیمت پوره کړه په دې سړي باندې بیا صدقة الفطر واجب ده چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو له خوا څخه به ادا کوي. فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زمونږ د اسلام خوږو وروڼو، د رمضان المبارک تقریبا نن 19مه ورځ ده. دا په دې معنی چې لومړنۍ عشره یا لومړنۍ لسیزه دا هم تیره شوې او دا دوهمه لسیزه دوهمه عشره د رمضان المبارک دا هم په ختمېدو باندې ده. یو وخت به زموږ ژوند هم همداسې ختمیږي لکه څنګه چې دا رمضان المبارک ورځ او ورځ کمیږي، زموږ ژوند دا هم همداسې د هرې ورځې په تېرېدو سره راکمیږي او رالنډېږي او مرګ ته خپلې شیبې شمارو. خو د الله عزوجل په درګاه کې سوال دا کوو چې الله موږ ته ایمان سره مرګ نصیب کړي. کله چې مرګ موږ ته راځي ای الله خیر خاتمه په ایمان باندې کړي او الله ته دا سوال کوو چې خدای ستا له رحمتونو بې برخې مه کړي او دا سوال کوو ای الله موږ ازلي بدبختي جوړ مه کړي. خدای د ازلي بدبختۍ نه موږ ته نجات را نصیب وګرځوي. تېرېدونکی د دا ژوند څو ورځې ژوند دی تېر به شي، که ښه ویم تېرېږي او که بد ویم تېرېږي، که په نعمتونو کې سړی مالامال وي بیا هم تېرېږي او که د الله عزوجل په بندګۍ کې وي هم تېرېږي، که د الله عزوجل څخه بغاوت څوک ترسره کړي په هغه باندې هم تېرېږي او که د الله په بندګۍ و طاعت کې سړی ژوند تېر کړي هم دغه زندګي تېرېږي. خو الله دې موږ ته د الله په بندګۍ کې دا ژوند را نصیب وګرځوي. نن ورځ او سبا ورځ دا د مغفرت د لسیزې ورځې پاتې دي د بخنې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمیل دا داسې میاشت ده اوله رحمه، د دې دا لومړنۍ برخه رحمت دی، و اوسطه مغفره او د دې دا میانه لس چې کومې دي دا بخنه ده، او آخره عتق من النار او وروستنۍ لسیزه بیا د اور د جهنم نه ازادي ده. الله دې په دې دوه ورځو کې موږ ته د توبې توفیق را په برخه وګرځوي. الله عز وجل دې دغه دوه ورځې چې له موږ نه تېرېږي
الله دې موږ زموږ ملګري زموږ ځوانان ټول امت مسلمه مغفور او مرحوم وګرځوي. خدای دې ټولو ته بخښنه وکړي. او په دې پسې متصله لسیزه بیا نو د جهنم نه د ازادۍ لسیزه ده. دا چې بله جمعه هغه د دې لسیزې په مابین کې راځي که الله ور ورسولو ژوندي وو نو د راتلونکي لسیزې ځینې اعمال په نن جمعه کې ذکر کوو. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را په برخه وګرځوي. دا وروستنۍ لسیزه چې ده دا نو وروستنۍ لس ورځې دي. په دې کې مسلمان ته ځینې کارونه پکار دي. یو له هغه کارونو څخه اعتکاف دی او د سرسایې دپاره امادګي نیول دي. او په اعتکاف ضمن کې بیا نو د لیلة القدر شپې پلټنه ده او الله ته شپې ویښې تېرول دي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته را په برخه وګرځوي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، په اسلام کې د سرسایې ادا کول دا یو واجبي عمل دی. هر هغه مسلمان چې عاقل وي او مسلمان وي او بلې خواته صاحب د نصاب وي، دومره مال ولري چې 52 تولو سپینو زرو ته د دې هغه قیمت رسیږي. 52 تولې سپین زر په دې کس باندې سرسایه واجبه ده. دې ته په عربي کې صدقة الفطر هم وایي. د فطر صدقه، فطر د روژې ماتوالی ته وایي او د اختر ورځ باندې هم اطلاق د یوم الفطر شوی. د کوچني اختر ورځ چې روژه په هغې کې موږ ماتو چایونه پکې چکو. وجه یې دا ده چې دغه صدقه چې په سړي باندې واجب کیږي د اختر د ورځې د سبا په راختلو سره په سړي باندې دا واجبه ګرځېږي. د سبا ورځ چې کله دا صبح صادق راوخیږي نو په دې وخت کې په سړي باندې بیا دا صدقه واجبه ګرځېږي. دې وجې نه دې وخت ته نسبت شوی دی او له دې نه تعبیر کیږي په صدقة الفطر سره. ځینو علماو بیا ویلي دي فطر دا له فطرت نه اخیستل شوی، د انسان طبیعت نه هم تعبیر په فطرت باندې شوی او دغه صدقه په هر نفس باندې په هر سړي باندې دا واجبه ده او دا د ده د بدن یو قسم ته زکات دی او دا د ده د بدن صدقه ده چې الله عز وجل دته خیر او عافیت پیښ کړی دی، دته سم صحت نصیب ګرځولی دی. او په دې رمضان المبارک کې الله دای له ګناهونو څخه پاک کړه. نو اوس دته پکار دا دي چې د خپل بدن د خپلو ماشومانو له دې نه صدقه د فطر ادا کړي، ځکه دې ته صدقة الفطر وایي. او شرعي تعریف کې صاحب د نصاب هغه مال چې معلوم مقدار دی په شریعت کې د اختر په ورځ باندې مستحقینو د زکات ته ورکوي، دې ته صدقة الفطر وایي. او موږ په پښتو کې له دې نه په سرسایې باندې تعبیر کوو. قدرمنو مسلمانانو ورونو، په اوس وخت کې نصاب څومره اندازه ده؟ موږ وایو 2.5-50 تولې سپین زر. موږ چې پکتیکا ولایت کې د علما کرامو یو وفد مقرر کړ او بیا په دې بازار کې نرخونه وکتل نو 33,600 افغانۍ 33,600 افغانۍ دا له 2.5-50 سپینو زرو تولو څخه جوړېدل. 33,600 که یو سړی 33,600 افغانۍ نغدي ولري، قرضې مرضیم نه وي ورباندې، یا په کور کې داسې سامانالات ولري چې د هغې قیمت 33,600 افغانیو ته رسیږي او هغه د ده د حاجت اصلیه څخه زیات وي، د ده چې د ژوند کوم ضروریات دي له دې نه زیات وي، نو په دې سړي باندې او د ده په وړو بچیانو باندې سرسایه دا واجبه ده چې له خپل ځان نه او د خپلو وړو ماشومو بچیانو څخه به د سرسایه ادا کوي. 33,600 افغانۍ په اوس وخت کې. والله اعلم یو ولایت بل ولایت توفیر کوي، خوست کې ریټ نه دی بیه کړی چې دلته به څومره اندازه وي، خو پکتیکا ولایت کې چې موږ دغه سپین زر بیه کړل او د علماو وفد ورته مقرر شو نو د هغې نتیجه دا وه چې 33,600 افغانۍ دا نصاب دی. د انسان د ضرورت شیان کوم دي؟ یو سړی خپلو کالیو ته ضرورت لري، هغه کالي چې دی اغوندي دا د ده په ضروریاتو کې راځي. یو سړی کور ته ضرورت لري استوګنې دپاره،
که یو سړی کور لري ځمکه یې ده بیا په هغې باندې کور جوړ کړی دی او په دې کې دی اوسیږي دغه کور د ده په ضروریاتو کې راځي دا نه حسابیږي. همدا ډول هغه سورلي چې دی د کور د ضروریاتو دپاره استعمالوي لکه غریب مسکین سړی چې وي سایکل یا چې لږ له دې نه ښه وي نو بیا موټر سایکل د خپل کور دپاره استعمالوي لږ چې بیا لا ښه وي پسې نو بیا موټر استعمالوي. دا سایکل او موټر سایکل دا په ضروریاتو د کور کې راځي دا د نصاب دپاره نه حسابیږي. پخوا زمانه کې به آس و یا به اوښ و دا په شریعت کې ثابت دي چې دا د کور د ضروریاتو نه حسابیږي. فلهذا د دې قیمت دا هغه 63,600 افغانیو ته نه ورجمع کیږي. دا د کور په ضروریاتو کې راځي. البته یو موټر که چېرته د یوه موټر نه علاوه 2 موټرې سړي لرلې یا یو موټر سایکل باندې ضرورت رفع کېږي دا 2 لري کس یو دی موټر سایکل 2 په کور کې ولاړې دي نو دا دوهم موټر سایکل دا بیا د ده د ضروریاتو نه اضافه ده د دې قیمت بیا ورحسابیږي. یو سړی 2 کورونه لري یو کور کې اوسیږي او بل کور یې چاته په کرا ورکړی دا د ده د ضروریاتو نه اضافه ده دا پکې حسابیږي. په کور کې هغه ظرف او فرش چې د کال په جریان کې په کراتو دې ته ضرورت پیښیږي دا د ضروریاتو څخه بلل کیږي دا نه دي پکې شمار. مثال کالینه دې په کوټه کې اچولی فرش دې اچولی دی یا د پوزای اچولی دی لوښي او کودي دي په دې کور کې چې د خوراک او چکاک دپاره استعمالیږي دیګ او چمچه ده د کور د ضروریاتو دپاره استعمالیږي دا په ضروریاتو کې راځي د دې قیمت نه ورجمع کیږي. البته کتاب په کور کې ټولې کوټې فرش کړي دي وجره دې فرش ده دا د ځینو خلکو عادت وي له دې نه علاوه دې یو څو کالین ایښي دي چې هغه په ټول کال کې ضرورت نه ورته پیښیږي همداسې ایښي دي بس ایښي دي نو دغه قالینې یا دغه فرشونه یا دغه لوښي چې په دې بسته کال کې دې ته کوم ضرورت نه پیښیږي دا د حاجت اصلیه نه اضافه دي دا بیا هغه 63,600 افغانۍ چې کوم نصاب مونږ یاد کړه دې ته بیا قیمت ورجمع کیږي. نو که 63,600 افغانۍ قیمت پوره کړه په دې سړي باندې بیا صدقة الفطر واجب ده چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو لخوا څخه به ادا کوي. د کور دپاره غوا ده دا په دې ضروریاتو کې نه راځي علما کرامو لیکلي دي دا یوه اضافي ښېرازي ده دا نه پکې راځي. د سړي دپاره ځمکه ده کور هم لري خو بیا ځمکه د کرلو هم لري نو دې کې مسله دا ده که دغه ځمکه د ده د کور د ضرورت په خاطر باندې وه کرلی او د خپل کور ته یې غله ترنه راوړه او دومره ډېره غله یې نه کوله چې د ده د بسته کال د غلې کفایت وکوي دومره ډېره یې نه کوله دا هم د ده په ضروریاتو کې راځي. خو البته یو شرط ورسره دی چې دوهم کاروبار دویم شی به نه ورسره لري که بیا داسې و چې هم یې ځمکه لرله دا هم کري خو په بازار کې یو ښه دوکان هم لري یو ښه پرچون دوکان لري یا دغه سړی نجار دی ښه د نجارۍ کسب یې مخې ته روان کړی دی د کور ضروریات د په هغه نجارۍ باندې هم پوره کیږي بیا دغه ځمکه چې د سړي دپاره موجوده ده دا بیا په ضروریاتو کې نه راځي. د دې قیمت چې دی دا بیا هغه 63,600 افغانیو ته دا ورجمع کیږي. دا یو څه مسایل ما تاسو ته بیان کړل. نو که چېرته د ده سره د خپل حاجت اصلیه نه اضافي سمنالات یا نغدي پیسې موجودې وي چې په اوس وخت کې 63,600 افغانۍ تقریبا کیږي دا سړی صاحب د نصاب دی دی به له بل چا نه سرسایي نه اخلي له بل چا به زکاتونه نه اخلي بلکې ده باندې واجب دي چې نورو مسکینانو ته هغه سرسایي ادا وګرځوي.